درنو ملګرو سلام. پر ځینې داسې نومونو در سره خبرې کوم چې پښتو کې ناسم لیکل کیږي. نومونه د موسی، عیسی، یحیی او د نورو دي. پښتو کې اوس یا دا شی لیکل کیږي، یعنی اوس دا موسی ویل کیږي، موسی نه ده. دا عیسی ویل کیږي، عیسی نه ده. دا یحیی ویل کیږي، یحیی نه ده. د پښتو ژبې قانون دا ده چې نرمه یې په هغه وخت راځي چې مخکې توری ترې زور وي او د ای آواز ورکوي. که څوک دا شی موسی دا شی لیکي او بیا وایي چې دا موسی ده، دا موسی نه ده، دا موسی دی. عیسی دا شی سم ده، خو که دا شی لیکو دا عیسی دی. یحیی دا شی سم دی، خو که داسې لیکو یحیی دی. ځینې خلک خو ان څه کوي، ما په مهمو رسنیو کې لیدلي، موسی چې لیکي لاندې باندې یې ورکړي، دا خو بیا موسی شوه. عیسی اوس چې دا شی عیسی ده، ځینې وخت لاندې باندې یې ورکوي، عیسی شوه. دا خو دا یحیی شوه. یا د اوږدې په ځای څه ورکوي، که دلته څنګ په څنګ ټکي وي، دا څه شی سو؟ عیسی. دا څه شی سو؟ یحیی. ولې شو؟ ګورئ دا سړی دی، سړی. که دا شی موسی لیکو، موسی ویل کیږي، لکه سړی، ځکه په همغه یې راغلی. دا عیسی ویل کیږي، دا یحیی ویل کیږي. خو دلته که دوه ټکي وي څه شی دی؟ سړي. که بیا دلته دې ته موسی ته دوه ټکي ورکړو څه شی سو؟ موسی. دا څه شی سو؟ عیسی. دا څه شی سو؟ یحیی. او رسنیو کې دا شی هم ما لیدلي چې موسی، عیسی او یحیی نوم یې څنګه لیکلی وي، دا شی. دا خو بیا موسی شوه. ګورئ که دلته یې ته ټکي ورکړو، سړی نه دی، سړی یا یخې اوبو. دا هم په همدې ډول تلفظ کیږي، موسی، عیسی، یحیی. سم لیکل یې څنګه دي؟ موسی، عیسی، یحیی. لومبی یوه خبره دا درته کومه چې موږ باید د پخوانیو ملایانو احسانمن اوسو. پښتو کې ښوونځي نه وو او ملایانو چې عربي لیک لوست یې کړی وو، پښتو ژبه باندې هم لیکل کول او دوی پښتو ګرامر په جوړولو کې هم رول لري. کله چې املا دودېدله، بیا نو ملایانو ویل چې یاره دا خو مذهبي نومونه دي، باید دا شی ولیکل سي. موسی، عیسی، یحیی. ګورئ دلته د یې په سر الف ده. نو که دا شی ولیکل سي هم موسی، بیا سم ده، خو د پښتو له قاعدې سره سمون نه لري، ځکه چې دا عربي قاعده ده. عیسی هم چې دلته د پاسه الف وي، سم دی، خو د پښتنو لپاره نه، په عربي کې. یحیی هم دا شی سم ده. نو اوس چې کمپیوټر راغلی، دغه ډول یې موږ پکې نه لرو. د دې په ځای چې پښتانه ډیری لیکوال ادیبان، نو د دې په ځای چې دا نومونه دا شی ولیکي، څه کوي؟ دا شی یا لیکي او یا یې دا شی لیکي چې یعنې یې ټکي نه لري، او یا څه کوي؟ دا شی یې ګانې ورکوي چې که دغسې وي هم ناسم ده، که لاندې باندې ټکي ورکړو یې ته ناسم ده، او که ټکي ور نه کړو ناسم ده. سمه طریقه یې څه شی ده؟ دا شی ده. هره ژبه چې وخت تېرېږي پکې بدلون راځي، او دا بدلون د اساني لپاره او د لا سمون لپاره ده. نو مخکې چې پښتو کې دا ډول قاعده منل شوې وه، اوس چې دا یې نسته، کمپیوټر زمانه ده، نو ښه دا ده چې موږ یې په خپل ډول ولیکو. په کار د مخکې مو هم دا شی نه وی لیکلی. له 2008 راهیسې یا 2009 کال راهیسې زه موسی، عیسی، یحیی دا شی لیکم، سره له دې چې ډېر ملګري اختلاف کوي را سره، خو باوري یم چې ورو په ورو به دغه ډول دودیږي. ځکه یو وخت کېدای سي یو څوک موسی وي، خو که چا دا شی لیکلی وي، ځینې کسان به سوچ کوي چې موسی ده، یا ممکن موسی وي. که څوک دا شی لیکي، زه خو خپله چې د پښتو قاعدې ته ګورم موسی یې وایم. دا که څوک عیسی دا شی ولیکي، عیسی یې وایم، ځکه د پښتو قاعده هم دا ده چې نرمه یې کومه کلمه کې راسي، ای باندې تلفظ کیږي. نو د تېروتنو د مخنیوي لپاره او د پښتو ژبې د لا سمون او پرمختګ لپاره پکار د موسی، عیسی، یحیی په دې ډول ولیکو.
که کوم معقول نظر او دلیل لرئ راته ویې لیکئ، خو ځینې کسان وي چې د دوی په نظر یوه خبره خوښه رانسي، بیا نورو ناسمو لارو ته مخه کوي چې دا مناسبه نه ده او باید د یو بل د زغملو حوصله ولرو. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. دا هم زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر دی. الله مو مل شه.